امنیت شورا وايي طالبان د پر افغان میرمنو لګول شوي محدودیتونه سملاسي لرې کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا افغانستان کې له طالبانو غوښتي چې سملاسي د له هغه کړنلارو او کړنو لاس واخلي چې بشري حقونه او د ښځو او نجونو بنسټیزه ازادۍ محدودوي. امنیت شورا په یوه اعلامیه کې د دغې غوښتنې ترڅنګ پر طالبانو غږ کړی چې له ځنډ پرته له ژمنې سره سم د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي او بشري حقونه مراعات کړي. طالبانو لخوا پر افغان میرمنو د محدودیتونو پراخېدو ته د غبرګونونو په لړ کې دا ځل د امنیت شورا په یوه نسبتا جدي اعلامیه کې پر طالبانو غږ کړی چې وروستۍ پرېکړې دې بیرته ژر واخلي. د دې شورا لخوا په اعلامیه کې ویل شوي چې د شورا غړي افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو بنسټیزو حقونو ته مخ په زیاتېدونکي ډول نه درناوی سخت اندېښمن کړي دي. امنیت شورا دې لړ کې د هغه محدودیتونو یادونه کړې چې زده کړې، کار، آزاد تګ راتګ او په ورځنیو چارو کې د ښځو د مذهبي او معنا لرونکي ګډون یې محدود کړی دی. امنیت شورا چې له طالبانو سره ښې اړیکې لرونکي هیوادونو چین او روسیه یې هم غړي دي ټینګار کړی چې پر افغان ښځو او نجونو د محدودیتونه د هغو ژمنو خلاف دي چې طالبانو له نړیوالې ټولنې او خلکو سره کړي دي. په اعلامیه کې د طالبانو لخوا پر ښځو د نقاب اجباري کولو او په تلویزیوني خپرونو کې د ښځینه ویاندویانو د مخ پټولو پرېکړې په اړه هم اندېښنه ښودل شوې. امنیت شورا وايي دې ته هم ډېر اندېښمن دي چې طالبانو ښځو ته ویلي چې یوازې د اړتیا پر مهال دې له کوره ووځي او که د دوی له پرېکړو سرغړونه وشي نو د کورنۍ نارینه غړو ته سزا ورکول کیږي. امنیت شورا په دې هم اندېښنه ښودلې چې طالبانو څو مهم دولتي بنسټونه له منځه یوړل. څو ورځې وړاندې طالبانو یوه اعلامیه کې وویل چې د خپل مشر په نالیکلي امر یې د بشري حقونو د څار کمیسیون، د سولې شورا، د ملي شورا، د دواړو خونو دارالانشاګانې، د ملي امنیت شورا او د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون لغوه کړل. د ملګرو ملتونو د پیاوړې شورا ویلي افغانستان کې بې ثباته سیاسي، اقتصادي، ټولنیز وضعیت او امنیتي ننګونو په تېره ترهګریزو بریدونو چې ملکي وګړي او مذهبي لږکۍ په نښه کوي اندېښمن کړي. امنیت شورا افغانستان کې د نشه یي توکو کار، تولید، سوداګري او قاچاق هم د تشویش وړ مسله بللې ده. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.